د امریکا تاریخ ته که وګورئ چې کله نه امریکا جوړه شوې ده، د امریکا تقریبا 250 کاله دي که 252 کاله پوره کیږي، او دا یو 50م ولسمشر ده چې په دې کې ډېر ولسمشران چې دي هغه تکراري دي، اکثریت یعنی دوه دورې راغلي دي. په دې کې لومړی ولسمشر تر ټرمپ مخکې تقریبا 50 کاله مخکې 40 کاله مخکې و چې یوه دوره د ولسمشري یې وکړله، هغه هم د دموکرات ګوند. بیا انتخابات دویمه دوره کې وبایلل، جمهوریت پلوه ترې وګټه، بیا بیرته په دریمه دوره کې چې انتخابات وشو هماغه رئیس جمهور چې مخکې و بیا یې انتخابات وګټل لکه د ټرمپ باندې. نو دا د امریکا په تاریخ کې دویم تکرار ده چې یو رئیس جمهور یا ورته انتخابات ګټي بیا یې بایلي بیا یې ګټي، یعنی داسې تکرار نه ده شوی چې رئیس جمهور دی انتخاب سي 4 کاله د حکومت وکړي 4 کاله وروسته د بیا ودرېږي، دا نه دي شوي. نو دا دویم ځل دی چې د امریکا په 255 یا 250 کلونو کې دغسې یو تکرار کیږي. د امریکا د ټولو ولسمشرانو پالیسي چې د هغه د امریکا په اقتصادي محور باندې څرخیږي. د دوی په همیشه د امریکا د انتخاباتو کمپاین چې د هغه د امریکا په جغرافیا باندې ده، د امریکا په اقتصاد باندې ده، په ساینس او ټکنالوژي باندې ولاړه ده، او ځینې کارونه چې دوی کوي یا تر دې مخکې رئیس جمهور چې هغه د دې ګوند پورې تړاو لري، یا د دموکرات یا د جمهوریت پلوه په هغه باندې فوکس کوي. ځینې خلاوې چې د امریکا په داخل کې وي لکه د مهاجرت مسله یا د نړیوال جنگونه لکه د اوکراین، دا هم د امریکا د انتخاباتو په منډو ترړو کې اثر لري. په کمپاین کې دوی له دې نه استفاده کوي، لکه اوباما چې راغی د عراق د جګړې د خاتمې کمپاین یې وکړ، انتخابات یې وګټل. ټرمپ له هغه نه مخکې چې جورج دبلیو بوش راغی، هغه په افغانستان باندې د اسامه په هکله باندې یو هدف ځان ته وټاکه چې زه په دغه کمپاین کوم او بالاخره به دغه خبره شاربم او انتخابات به ګټم. په اول دور د انتخاباتو کې چې بوش کوم انتخاباتي کمپاین و هغه دغه و چې زه به اسامه نیسم، القاعده به له منځه وړم او بالاخره به منځني ختیځ کې امن راولم او دا هغه. نو دا کمپاین ده وکړه، دی ولسمشر شو. کله چې ولسمشر شو نو له هغه نه وروسته دوی راجیګ سول. دویم ځل انتخابات ګټلو دپاره عراق د ځان دپاره هدف وټاکل. دوی د ولسمشرۍ ته د رسېدو په خاطر که څومره انسانان وژل کېږي هغه دوی ته اهمیت نه لري. میلیونونه افغانان په افغانستان کې شهادت ورسوه، د خپلې کرغېړنې دورې د پای ته رسولو دپاره د بیا ځل انتخابات ګټلو دپاره په عراق کې جګړه وکړه چې هم د امریکا اقتصاد، هم فوز، هم پالیسي هر څه یې دړې وړې که د امریکا حیثیت یې له خاورو سره خاورې که. نو د جګړې پیل په عراق او په افغانستان کې دا بوش وکړه، 2 دورې وکړه تر 2008 کاله پورې. کله چې بیا د دوی ترمنځ انتخاباتي سیالۍ را شروع سولې د جمهوریت پلوه ګوند له طرف نه یو دانه و نومې د په سرطان ناروغي باندې اخته شو. بالاخره بیا په امریکا کې قانون د هغه خودکشي وکړه ځکه د سرطان درد د زغم وړ نه و. نو هغه نه پوهېږم چې په څو میلیونه ډالرو باندې صرف د دې په خاطر چې دی له دې نړۍ سترګې پټې کې خودکشي وکړه، ډاکټرانو د زهر ستن ورته ولګوله. بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو دپاره جمهوریت پلوو د افغانستان د جګړې طرفداري کوو. امریکایان یې ویرول که چېرته دا جګړه موږ پرېږدو نو دومره زیان به وکړو، دا به وکړو، ترورستان به راسي او امریکا ته به راسي. اوباما د عراق د جګړې د خاتمې خبره وکړه ځکه چې د امریکایانو دپاره د عراق جګړه یو نه جبرانېدونکی تاوان او جګړه وه. نو په بالاخره اوباما دغه کمپاین کې د سر ټکی اول د امریکا اقتصاد او په دویم قدم کې د عراق جګړه ختمولو. چې کله اوباما قدرت ته ورسېده یوه دوره یې په دغه تېره کړه چې د عراق جګړه یې تقریبا نیمایي ته راورسوله. چې راغی د افغانستان د جګړې د ختمولو
هدف 2014 ټاکلی و. 2014 یې ولې ټاکلی و؟ اوباما په 2012 کې باید انتخابات کړی وای او بیا د څو کلونو دپاره دی ولسمشر شوی وای که نه. نو په دغه رابطه باندې دوی دا جګړه پرېښودله، انسان وژل، تباهي، بربادي، د اسلحو استعمال اصلا د امریکا د خلکو دپاره، د رئیس جمهورانو دپاره مهم نه ده او نه دیموکراسي مهمه ده. دویمه دوره د اوباما د کمپاین د ما ښه یادېږي چې هغه هم د عراق د جګړې او هم د افغانستان د جګړې هدف دا وټاکه چې په 2014 کې به د امریکا د عراق جګړه مکمله پای ته رسوي او په 2014 کې به د افغانستان جګړه تقریبا 80% راټیټوي. خو د دې جګړې د مهارولو دپاره اوباما باید افغانستان ته 10,000 نورې قواوې ولیږي تر څو دا جګړه مهاره کړي او جګړه د کامیابۍ طرف ته ویسي. که بالفرض دغسې ونه سو، له ناټو سره، له متحدینو سره، ټولو سره دا وعده کړې وه چې بیا به زه جګړه ختموم. بالاخره 2012 د جګړې اختتام ونه شو، جګړه کمه نه شوله، اما په عراق کې اثرات د جګړې را کم شول. 2014 اوباما همدغه شي ته ادامه ورکړه. بالاخره 2014 کې ټرمپ راځي. ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې یوه ناره جګوي چې زه به په منځني ختیځ کې، په منځني اسیا کې امن راولم، د افغانستان جګړه به ختموم، خو د جګړې د ختمولو دپاره ما ته باید 2 کاله وخت تاسو راکړئ تر څو زه دا جګړه په مکمل ډول د امریکا د بري طرف ته ویسم. ټرمپ فکر کوه چې په افغانستان کې جګړه رښتونې نه ده او دا جګړه د امریکایي جنرالان چل کوي، فریب کوي، دا جګړه ګټلی شي خو ګټي یې نه. دلته د امریکا جنرالان مایک کریسټل او مایک پامپیو، مایک پلان او مایک ډرمپیو، دوی ټول ټرمپ ته دا پیشنهادونه وکړل چې تاسو که انتخابات ګټئ، ځکه هلته د انتخابات نتایج 1 کال یا 8 میاشتې مخکې دا کوم نظرسنجي چې کیږي دوی ته معلوم